د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی حسین علي پلان لري چې له یوې هندي پیغلې سره واده وکړي چې دغه پیغله څوک ته اول غواړي چې ورسره واده وکړي. په دې ویډیو کې معلومات درکو که هر چا یاران ټي یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ په مهربانۍ سره سبسکرایب کړئ. د جیو نیوز خبري شبکې د خبر لمخې د پاکستاني کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی حسین علي پلان لري چې له یوې هندي پیغلې شامیا ارزو سره د خپل پاتې ژوند تار وغځوي. پیغله شامیا د خصوصي هوایي شرکت سره کار کوي، زده کړې په انجینرۍ کې کړې دي او دا وخت په دوبۍ کې له خپل مور او پلار سره ګډ ژوند کوي، خو د کورنۍ نیمه برخه یې په نوې ډهلي کې استوګنه کوي. حسین علي د شامیا سره لومړی لیدنه هم په دوبۍ کې وشو او بیا یې نږدې ملګرتیا سره جوړه شوه. حسین علي په خپل ټویټر لیکلي د کورنۍ له غړو سره په سلا مشوره بوخت دی ترڅو د اړوند موضوع په اړه نظریات واخلي. 25 کلن حسین علي د پاکستاني لوبډلې پیاوړی لوبغاړی دی چې په 53 ټیسټ یو ورځنۍ لوبو کې لوبېدلی دی. د معلوماتو له مخې حسین به له شامیا ارزو سره د راتلونکي اګست میاشتې په 20 تاریخ په دوبۍ کې کوژده وکړي. تر دې مخکې بل پیاوړی پاکستاني لوبغاړي شعیب مالک هم له هندي ټینس لوبغاړي ثانیه میرزا سره واده کړی دی. ډیره مننه ملګرو، که هم دغه ویډیو مو خوښه شوي نو ضرور لایک ورکړئ. تر بیا ښه شوي.